السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ستنه کړی دی چې پلار دی مزور ته هم ښکنځل کوي، زوی ته هم ښکنځل کوي. یو ناروا دی چې کوي هغه کوي. نو شرایو هم کوي. وایي دا شرایو نو اوس د زوی په حق کې قبلېږي که نه قبلېږي. محترمه دا قبلونکي خو الله جل جلاله دی. هغه شرایط چې پر حق وي هغه الله قبلوي. دا چې دی یو لونډی ښځې ته ښکنځل کوي، زوی ته ښکنځل کوي، په دې خو یې غاړې بندې دي. خو د زوی دپاره دا پکار دی چې بس صبر وکړي. ځکه وایي که مور پلار څخه سړي یو داسې کار ولیدي چې هغه بد کار یې کاوه، نو نصیحت یې ورته وکړي. که هغه نه قبلاوه نصیحت بد یې په وړل، نو بیا دې وایي دعا یې ورته کوي او استغفار دې طلب دې ورلره کوي. بس چې الله زما پلار ته هدایت وکړي. نو محترمه داسې پلرونه دي الله جل جلاله هدایت ورته وکړي، که نه الله دې تر مځکه لاندې کړي. ژوندو ته ښکنځل کوي. داسې پلرونه شته چې نه د شریعت پایبنده دي، نه د اسلام پایبندي کوي، بس چې په خوله ورکړه هغه کوي. مږور ته ښکنځل کول، د مږور مور ته ښکنځل کول، دا خو د شریعت نظر څخه ټول حرام کارونه دي. مسلمان ځورونه ده. زوی باید سړی نه حقه نه کړي زهیر. زوی که هر څو ته ورباندې حق لري خو هغه هم ازار لري. خو الله ستا تر لاس لاندې کړی دی، دی نو نه دی چې نو به راسي ته کوې هغه ورسره کوه. یو ورځ به راسي بیا به الله ته حساب ورکول سي. رد المحتار کتاب الحدود او دغه رنګه نفع المبتي والسائل صفحه 223 ما يتعلق بإطاعة الوالدين دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو محترمه بس دعا یې ورته کوله. دعا څخه سیوا بل څه تا ته نه دي در پاته. والسلام علیکم ورحمة الله.